سوره یاسین سحر لولا او چې ستا یو وجت نه څومره حاجتونه خدای به ټول پوره کوي. او حضور پاک فرمایي چې چا یو ځل سوره یاسین ولسته د قرآن شریف د 10 ختمو ثواب به په خدای پاک ورکړي. یو سړی وي زه حاجتمند یم او فقیر یم او غریب یم څه وظیفه نشته ما ته وښیه. رسول الله مبارک وی ولې نشته زه درته ښیم که نه. یسوک ماښام ماسخوتن سوره واقعه ولولي دنه به خدای فقر فاقه نه راولي، دی به خدای غریب کوي نه، مالدار به. تبارک الذي کې څوک وایي قبر کې به عذاب پې نه راځي، همده حضور پاک وینا ده. آیت الکرسی چې څوک د هر مانځه نه پس وایي رسول الله مبارک فرمایي چې ساعت یو خې جنیغ به جنت ته ځي. بیبی نا جوړه ده، بابا نا جوړه ده، دا څه دم شته چې خدای پاک یې پې جوړ کړي. حضور پاک فرمایي سورت فاتحه پې وایه الحمد شریف، خدای به شفا کړي. سورت الشفا نوم هم دی. جوړونکی څوک دی؟ شوق سره ووایه دا دم خو یو سبب دی. جوړونکی ډاکټر نه دی، څوک دی؟ ډاکټر خو یو سبب دی. جوړونکی دارو نه دی، جوړونکی څوک دی؟ که تا دا ووایې چې ډاکټر جوړ کړم، دارو جوړ کړم، دم جوړ کړم، نو بروسه دې په ډاکټر او په دارو او په دم وکړه، په خدای دې ونه کړه، دا ډېر لوی جرم شو. او که دا دې ووایې چې د دې دارو د وجې نه او د ډاکټر د وجې نه او د دم د وجې نه الله جوړ کړمه، نو بیا دې توکل او بروسه په چا وکړه؟